چې هغه ډېر ستر بابا خان عبدالغفار خان باچا خان د پښتنو د شناخت او پیژندګلو د ذریعه چې شعر او ادب جوړ کړی و، لیک او کتاب جوړ کړی و، دا غي تسلسل د تعلیمي ادارو نه چې شروع شوی د سکولونو نه، د کالجونو نه، یونیورسيټونو نه، نو هغه دغه پېښور د واده د مختلفو سیمو نه د ګل آباد د دیر سیمې ته هغه تسلسل را رسېدلی دی. باچا خان چې په 1910 کې په داسې حالاتو کې د آزاد سکولونو ابتدا کړې وه چې د پښتو نوم اخیستل، د شاعرۍ نوم اخیستل، د پښتون شناخت نوم اخیستل ګناه وه، جرم او عظیم جرم و، جیلونو ته تللو. او باچا خان په هغه وخت کې د پښتون د لاس نه ټوپک غورځول غوښتل او قلم یې ورکول غوښتل. د انګریز سرکار په پالیسۍ کې د پښتنو نه پیژندګلو وه، نه د هغې د ژبې بقا وه، نه د هغې د ادب ترویج و. باچا خان ذاتي سکولونه شروع کړه، آزاد سکولونه، او یو جال یې خور کړو. د عثمانزو لومبی آزاد سکول په 1910 کې جوړ شو او په ټوله پېښور واده کې په سوونو سکولونه خپاره شو چې اوس هغوی په دغه د سکولونو په نظام باندې د پی ایچ ډي تیسیزونه لیکل کېږي. ډاکټر سہیل په دغه موضوع پی ایچ ډي کړې ده د باچا خان یونیورسيټي، او نور خلک لګیا دي. خو دغه روایت چې دی دا د باچا خان په لاره چې هغوی په دغه سکولونو کې د عدم تشدد، د مینې او د پښتنو کې د ذاتي دشمنو، د نفرت، د جګړو، د فساد د ختمولو لپاره د علم او تعلیم کوم شمع روښانه کړې وه. او د هغې چې کوم اثرات دي، د هغې اثرات زموږ د ګل آباد کالج د پښتون ایس اف د کابینې پورې را رسېدلي دي. دا هغه روایت دی چې موږ یې پالو. یعنې تاسو وګورئ د 1910 نه پس هم په 1921 کې چې کله باچا خان انجمن اصلاح الافاق نه جوړوي، نو په هغې کې ټول ورسره انټلیکچوال دي، په هغې کې شاعران دي، ادیبان دي، په هغې کې د شاه محمد میږي او عبدالمالک فدا او په شلګونو خلک دي. که زه نومونه اخلم خبره به راوږده شي، خو د باچا خان دغه انجمن چې موږ ته دومره لوی لوی نومونه راکړ، فضل رحیم ساقي راکړو، ولی محمد طوفان یې راکړو، تر اجمل او کلندر پورې د تسلسل روان و. بلکې دا هم معمولي خبره زه کوم، باچا خان د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې موږ ته په تاریخ کې په لومړي ځل پښتو ډرامه راکړه. درې یتیمان د عبدالاکبر خان اکبر ډرامه د عثمانزو په های سکول کې چې سټیج شو، دا د پښتنو د ډرامې د تاریخ آغاز دی. د دې ځای نه موږ ته ډرامه شروع شوه. باچا خان او د هغوی علمي و ادبي هڅو شاعري د اسمان نه ځمکې ته راوسته. یعنې د باچا خان نه مخکې خو شاعرۍ کې زلفې او سپوږمۍ او رخسارونه وو. باچا خان وایي چې په دې ځمکه باندې هم څه مسلې دي، سماجي ناانصافۍ دي، ظلم دی، د استحصال دی، د پښتنو شناخت توړلی کېږي. د دې خبره چې موږ په شعر کې نه کوو، په ډرامه کې نه کوو، په افسانه کې نه کوو، دا به څوک کوي؟ یعنې ادب د خیال او تصور نه حقیقي دنیا ته باچا خان او دغه ملګرو راوستی، فضل محمود مخفي صاحب راوستی دی، او دغه نور چې څومره لوی نومونه دي. نو د دغه تسلسل، د دغه روایت پیروي کول زموږ د پښتون ایس اف د ګل آباد کالج سټوډنټان چې کوي، زه ځکه وایم چې د ډېر عظیم روایت پالنه ده. همدې پښتو ته د مجلو د صحافت آغاز باچا خان کړی دی. لومړۍ مجله موږ ته باچا خان را کړې ده. پښتون رساله په مئی 1928 کې لومړۍ ګڼه چاپ شوه، 100 کالو نه زیاتو شو تر ننه پورې چاپ کېږي. نو د هغوی د صحافتي هڅو تسلسل هم تر ما پورې او تر عنایت افغان پورې را رسېدلی دی. نو دغه شان دغه مشاعرو چې د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به دوی د مقابلې مشاعرې کولې، طرحي مشاعرې به کولې. که زلمي چېرې په خپل وطن قربان شي، دا د انجمن طرحه ده. که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، دا د انجمن اصلاح الافاق نه طرحه ده. او په دې باندې به خلیق صاحب او محمد اکبر خادم او په دې باندې لوی لیکوالو چې مشاعرې کولې، نو ادب مقصدي شو، ادب ترقي پسند شو، ادب د انسانانو د مسلو ترجمان شو، ادب مزاحمتي شو، ادب انقلابي شو، ادب د خپل دور د جبر خلاف یو آله جوړه شو، یو ذریعه جوړه شو، یو لاره جوړه شو. دغه عظیم روایت پیروي چې ده، هغه زموږ د کالجونو خصوصا د ګل آباد د ډیګري کالج پښتون ایس اف هغه روایت پالي. الله دې وکړي چې دا روایت مخ په وړاندې وي
الله دې وکړي چې موږ د باچا خان د عدم تشدد او د هغوی د علمي سرمایې او د هغوی د سکولونو د هغوی د انجمن اصلاح الافاق نه د هغوی د عملي هڅو د پښتون رسالې د نورو صحافتي لارو امینان جوړ شو، موږ د هغې محافظان جوړ شو او موږ په هغه فخر وکړی شو چې زموږ داسې باباګانو چې زموږ د لاسې ټوپک غورځولی دی، موږ ته قلم راکړی دی د صحافت دپاره، د شعر دپاره، د ډرامې لیکلو دپاره، د ادبي سرګرمو دپاره، د علمي ناستو دپاره. دا روایت به انشاءالله روان وي، خبره ما نه اوږدېږي.